بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې درس روښانیان او پښتو ادب. د بایزید روښان د راڅرګندېدو پر مهال په هند کې د پښتنو لودیانو واکمني وه چې په 932 هجري قمري کال د مغولي بابر لخوا له منځه تللې ده. په 940 هجري قمري کال بیا شیرشاه سوري په هندوستان باندې واکمني ترلاسه کړې، خو په 963 هجري قمري کال بیا بیرته د همایون مغولي لخوا له منځه تللې ده. دا هغه مهال و چې له هند تر افغانستان پورې سیمې د مغولو د آسونو تر پښو لاندې وې، او په همدې یو مهال پیر روښان راڅرګند شوی او خپل اثار یې پنځولي دي. بایزید روښان یې اصلي نوم ده، وروسته دی په پیر روښان باندې مشهور شوی. د شیخ عبدالله او بیبي امینې زوی و. دوی د سویلي وزیرستان د کاڼیګرام اوسیدونکي او خټه ورمړ افغانان یا پښتانه وو. د قلندر مومند د څېړنې پر بنسټ چې بایزید روښان په 925 یا 926 هجري قمري کال په شاوخوا کې زیږېدلی، او بایزید روښان د خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل پلار او ملا پایندنه کړې وې، او د پیرۍ لاسنیوی په خوب کې له حضرت خضر علیه السلام څخه کړی و. د ده د ژوند په اړه دغه ګڼ روایات شوي دي چې هم یې د نوم په اړه او هم یې د د پیرۍ یا د مریدۍ او یا هم د تصوف د لارې په اړه هم نظرونه بېلابېل دي، او دغه ډول چې دی څنګه په روښان مشهور شوی د دې په اړه هم بېلابېل نظرونه وړاندې شوي دي. روښان چې کله د حضرت خضر علیه السلام لاسنیوی کوي، له هغه نه وروسته په پرلپسې ډول څو کاله ریاضت کوي، او له دغه ریاضت څخه وروسته دی د ولایت یا د پیرۍ درجې ته رسیږي، او دغه راز د پیر روښان لقب په اړه هم د ده ګڼ روایتونه شوي دي. بل پیر روښان په هند کې د شیرشاه سوري په واکمني لیدلې وه، او دی له هغه سره اوسېدلی ده. د وزیرستان په کاڼیګرام کې عرفاني او تصوفي نهضت پیل کړی، او خلک یې د مغولو د ظلم په وړاندې مقابلې ته رابللي دي. د تصوف فلسفه یې پر وحدت الشهود جوړه شوې ده چې کله د وجود خواته هم تمایل ښیي، او د روښاني لارې 8 مقامونه دي چې شریعت ده، طریقت ده، حقیقت ده، معرفت، قربت، وصلت، وحدت او سکونت ده. چې د شریعت په مقام کې د مرید باید څه وکړي؟ دی له شریعت سره ځان برابر کړي. طریقت د ملایکو په لار او طریقه باندې ځان برابر کړي. په حقیقت کې دی حقیقت ته رسیږي، یا دی حقیقت درکوي چې څه رښتیا دي یا څه حقیقي دي او څه هم مجازي دي. په دغه ډول باندې دا نور مقامونه هم پرلپسې تعقیبېږي. بل په روښاني طریقت کې سالک باید پورته 8 مقامه تیر کړي تر څو د کمال مرتبې او حد ته ورسیږي. 8 مقامونو ترڅنګ پیر روښان د خپلې عرفاني لارې لپاره 7 صفتونه ټاکلي دي، چې له هغو څخه له حرامو ځان ساتل دي، اسراف نه کول دي، لږ خوراک او څښاک کول دي، لږ او ښې خبرې کول دي، له بدو خبرو نه ځان ساتل یا ډډه کول دي، لږ خوب او په ویښه خوب الله جل جلاله یادول، د نیکانو مجلس او له بدانو څخه تېښته کول، او الله جل جلاله تل په پټ په یاد ساتل یا یادول، او الله جل جلاله په یووالي پېژندل او د هغه په یاد کې اوسېدل. دا د پیر روښان د تصوفي لارې هغه 8 صفتونه دي. جان لیډن وایي روښاني غورځنګ په ملي او مذهبي روحیه سمبال یو غورځنګ و چې د اکبر له دور تر شاهجهان پورې د کمزورۍ هڅې ټولې ناکامې دي یا ناکامې شوي دي. پیر روښان بېلابېلو پاچاهانو ته د خپلې لارې د ترویج لپاره استازي لیږلي وو، لکه خلیفه دولت له صراط التوحید سره د هند جلال الدین پادشاه ته یې لیږلی وو، خلیفه یوسف یې له خپل فخر الطالبین سره د بدخشان مشر میرزا سلیمان ته لیږلی وو، خلیفه ارزاني د تبلیغ په موخه هند ته لیږلی وو، خلیفه مودودي کندهار ته لیږلی وو، او خپله بایزید روښان ورکزی او هرات ته تللی وو، تر څو د ده دغه مریدان هلته په دغو سیمو کې او دغو پادشاهیانو او دغو ملکانو او والیانو ته د روښاني عرفاني لارې تبلیغ وکړي، او هغوی د دغې لارې پیروي غوره کړي. لکه څنګه مو چې وړاندې وویل، بایزید روښان په خپله تیرا ته راځي، هلته یې اپریدي، ورکزي، بنګښ او تیرایي مریدان کېږي.
له تهرانه پېښور ته لاړ. هلته هم ګڼو خلکو د ده لار ونیوله یا د ده عرفاني لارې غوره کړه. په دغې موده کې ملک حبیب له پیر روښان سره ورانیږي او د پېښور مغولي حاکم جانس ته شکایت کوي. خو دغه حاکم جانس خلک لیږي پېښور او تیرا ته تر څو هلته د پیر روښان په اړه معلومات وکړي. خو جانس ته دا معلومات کېږي چې پیر روښان یو مکمل پیر ده یا ولی ده او دی د ملک حبیب شکایت ته کومه پاملرنه نه کوي. له هغه نه وروسته ملک حبیب د روښان د مرګ لپاره د کابل مسؤل میرزا حکیم ته راځي. د جانس خان او میرزا حکیم له معلومات وروسته پیر روښان د هغو لخوا کامل پیر او بېګناه پېژندل کېږي. بایزید روښان دغه وخت له کابل نه پېښور او بیا شنغر ته ولاړ او هلته یې مامندزي مریدان سول. دغه مهال د هند یو کاروان لوټ سو. مغولو نږدې کلي وران، ښځې او ماشومان یې له خپل ځان سره بوتلل. پیر روښان د دغو ښځو او نیول سوو ماشومانو لپاره د خلاصون لپاره یو خط میرزا حکیم ته لیږي. خو میرزا حکیم د ملک حبیب شکایت په پام کې نیسي یا د هغه د دربار خلک میرزا حکیم د پیر روښان په وړاندې هڅوي یا د هغه ته غلط معرفي کوي. نو په همدې خاطر باندې میرزا حکیم د پیر روښان د نیولو حکم ورکوي. کله چې پیر روښان له خپلو نیولو نه خبرېږي نو دی له شنغر نه ټوټې ته راځي او مغولي لښکر چې ټوټې ته راغلل د روښان او مغولو ترمنځ جګړه پېښه سوه. کله چې د دوی دغه جګړه کېږي پیر روښان او د ده مریدان په دغه جګړه کې بریالي کېږي او دغه د ټوټې ځای له دغه نه وروسته د اغاسپور په نوم باندې یادوي او د هغه کوم جنګیالیان چې په دغه جګړه کې شرکت کړی و یا ګډون کړی و هغه د اغاسپوریانو په نوم نومول کېږي. دا جګړه روښان وګټل او تر دې جګړې 2.5 کاله وروسته یعنې په 983 کال پیر روښان وفات کېږي. د پیر روښان له 2 ښځو څخه 6 زامن او 1 لور ده. د حرنامې له مخې د بایزید 4 پوخته کورنۍ پر افغان قبیلو واکمني کړې او یا د دوی په ننګه له مغولو سره جګړې کړې دي او مغول یې ټکولي دي. د پیر روښان دغه عرفاني غورځنګ چا عرفاني چا ملي او چا هم بزګري یا دهقاني نهضت بللی ده. د بایزید روښان غورځنګ یو عرفاني غورځنګ و چې وروسته سیاست یا جګړې په دوی باندې تحمیل شوي دي. پیر روښان په پښتو او فارسي منظوم او منثور اثار پرېښي دي او د پښتو اثار یې د هنر ډېر ارزښت نه لري خو د لغاتو او ترکیبونو یوه ښه ذخیره ده. هغه اثار چې موږ ته له روښاني دور نه راپاتې دي په پښتو ادب کې دا د هنر له مخې ډېر ارزښت نه لري خو د ژبې د تاریخي توب، د ژبې د زړو لغاتو، د ژبنیو ترکیبونو له مخې د پښتو ادب لپاره یوه ښه پانګه ګڼل کېږي. دغه راز راوروسته د ده پیروانو پښتو ادب ته بیرته نثر له مسجع نثر نه ساده نثر ته راړولی ده. پښتو ادب ته یې الفنامې لیکلي، مخمسونه، غزلې او پښتو ادب یې په هغه وخت کې بډای کړی ده او له دغې کلاسیکي دورې کې د پیر روښان د پیروانو او خپله د پیر روښان بشپړ دیوانونه او اثار ترلاسه شوي دي.